دلته د بلخ ولایت د خوړو او درملو په اداره کې د اوړو واردونکي، ګودام لرونکي او یو شمېر د تولیدي کارخونو څښتنان راټول شوي دي. دوی ژمنه کوي چې د دغې ادارې په لارښوونو به عمل کوي. له دې سره د بلخ ولایت د خوړو او درملو ادارې رئیس د خپلو تګلارو په اړوند خبرې وکړې او د تولیدي کارخونو او ګودام لرونکو پر معیاري فعالیتونو یې ټینګار وکړ. یگانه هدف ما حفاظت از سلامتی جامعه است. ما شما را حمایت میکنیم، اما صحت مردم به ما خط سرخ است. کسی که در صحت انسان ها ضرر میرسانه ما نه او را حمایت میکنیم و نه او به ما قابل بخشش است و نه ما بالای همچون کسای رحم میکنیم. دیگه را شما واضح و در گوشاتون بشنوین که کسی که چیز خراب و فاسد شده را که به صحت انسان مضر است ما او را اجازه نمیدیم و این خط سرخ ماست و در این راستا نه شما از ما همکاری بخواین و نه امکانش است. ورته مهال د بلخ ولایت د پانګونې او سوداګرۍ خونې مشاور د دې ترڅنګ چې د هیوادوالو د روغتیا په برخه کې د اسلامي امارت له پالیسۍ څخه ملاتړ وکړ، له ټولو پانګوالو او تولیدونکو څخه یې وغوښتل چې د منل شوو معیارونو پر بنسټ خپل فعالیتونه ترسره کړي. ما از تمام تاجرا، از تمام کسبکارا خواهشمندیم که با در نظر داشت شرایط کشوری ما، شرایط اجتماعی ما، هر آنچه در توان دارند به خاطر بهبود این کار، به خاطر توسعه این کار، به خاطر که به هموطنان ما کمک کرده باشیم در راجع به این توجه جدی کنه. له بلې خوا یو شمېر د خوراکي توکو واردونکي او کارخونه لرونکي د خوړو او درملو ادارې له دغه اقدام څخه ستاینه کوي او د یادې ادارې د رئیس ویناوې د خلکو د روغتیا او د ټولنې د اصلاح په برخه کې ګټورې بولي او ژمنه کوي چې د دغې ادارې له لوري د ورسپارل شوو مقرراتو له مخې به خپل ټول فعالیتونه ترسره کوي. همه تعهد سپردن که من بعد باید ما کوشش میکنیم که همه چیزایی که پیش ما میاد به طور امانت و به طور صحیح باید ما از حفاظت کنیم. برای ما یک وقت داده شد ایره که شما میگین این خب به نفع فایده ما است، به نفع فایده ما تاجر است، به نفع فایده ما سرایدار است، به نفع فایده ما برادر فرض مثال کسبکار دکاندار است. این چیزی که شما میگین این به نقص ما نیست، همش به منفعت فایده ماست. په پای کې ټولو ګډون کوونکو د یو سند په لاسلیک کولو سره څرګنده کړه چې له مخې به دوی خپل ټول کارونه د دغه ولایت د خوړو او درملو ادارې له لورې د ټاکل شوو اصولو او مقرراتو پر اساس عملي کوي. باید وویل شي چې د بلخ ولایت د خوړو او درملو ادارې په دغه ولایت کې ټولو صنعتکارانو، تولیدونکو او ګودام لرونکو ته یو میاشت وخت ورکړی تر څو خپل فعالیتونه د دغې ادارې له اصولو سره برابر کړي.